پښتونخوا تاریخي کړوړه یا د پښتونخوا لنډ تاریخ د پیاوړي لیکوال پښتون ملتپال او سیاستوال ښاغلي افراسیاب خټک اثر دی چې د پښتون افغان وطن او ملت د تاریخ، جغرافیې، کلتور، ژبې او سیاسي وضعیت په اړه لنډ خو ډېر ژور بحث کوي. دا کتاب چې ټول ټال 90 مخه لري، لومړی ځل په کال 2015 کې په اردو ژبه کې چاپ شوی. د کتاب منځپانګې او اهمیت ته په کتو تکړه ژباړن میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او له پېښوره کتابکور خپرندویه ټولنې په کال 2022 کې چاپ کړی او خپور کړی دی. دا کتاب تر ډیره د خیبر پښتونخوا په جغرافیه، د پښتون قام په نن، پرون او راتلونکي او د دې ترڅنګ د ګرد پښتون وطن په تاریخي حدوداتو کې د دوی په ژوند او همداشان د پښتون قام په بیلابیلو واکمنیو، تمدنونو او فرهنګي ارزښتونو راڅرخي. که تاسې د پښتونخوا د جغرافیې، نژادي اصل اړوند بحثونو، استعماري ویش، مبارزو او امکاناتو په اړه لیوال یاست، نو دا ویډیو ستاسو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې دا کتاب یوازې تاریخ نه دی بلکې د پښتنو ملي ویښتیا لپاره یو غږ دی چې د دولتي ناقصو تاریخونو په وړاندې د یو بدیل په توګه وړاندې کېدای شي. دا کتاب د سریزې په شمول 9 بیلابیل موضوعات بحث کوي. زه په دې ویډیو کې هڅه وکړم چې په لنډو ټکو کې د دې کتاب ټوله منځپانګه راټوله کړم. د افراسیاب خټک دا کتاب پښتونخوا تاریخي کړوړه د پښتونخوا وطن د تاریخ یوه ژوره او پراخه مطالعه ده چې نوموړی پکې د پښتون وطن په جغرافي، نژادي اصل، تاریخي پیښو او موثرې سیاسي او ټولنیز ارتقا باندې بحث کوي. کتاب په دې ټینګار سره پیل کیږي چې تاریخ د یو قوم د حافظې په توګه د ذهني توازن ساتلو لپاره ډیر اړین دی او د تیرو تجربو په څیر باید وڅېړل شي، نه هغه وختونو ته د ستنېدو لپاره. خلاصه دا چې دا ورکوټه کتاب د پښتونخوا د خلکو د خلاقیت او د روان جبر په وړاندې د دوی د مبارزې یوه لنډه خو ډیره پرمفهومه کیسه ده. ښاغلی خټک د کتاب په 2مه برخه کې د پښتونخوا د جغرافیایي موقعیت او اغیزو په اړه لیکي چې د پښتونخوا جغرافیایي موقعیت د ډیر ارزښت وړ دی او په دې سیمه یې اغیزې تر بل هر وخت نن ډیر ښکار دي، ځکه چې دا سیمه د فتح په لوی لار پرته ده او د پښتانه قام د تاریخ په تشکیل کې تل کلیدي رول لوبولی دی. دا خاوره د زرو کلونو راهیسې د ورېښمو لارې یعنی سلک روټ یوه مهمه برخه پاتې شوې او د نړۍ لوی یرغلګر لکه سکندر اعظم، چنګیز خان، تیمور لنګ او بابر له همدې لارې هند ته تللي دي. دې پرله پسې تېرېدونکو د دې سیمې په نژادي، ژبني او کلتوري تنوع کې بېلابېلې نښې پرېښې دي. د بېلګې په توګه د ګنداره تمدن د هنر او فرهنګ یوه لوړه بېلګه وه چې وروسته د اسلامي دورې په راتلو سره نور هم پراخه شوه. تاسو که نقشې ته پام وکړئ نو پښتونخوا یو اوږده قلا ښکاري، له شمال باجوړ نیولې تر چترال، هندوکش او دغسې له جوب نیولې تر سبي، ژوب او کوټې پورې غځېدلې چې غرونه یې په درو ویشلي لکه خیبر، بولان او ګومل او سیندونه یې لکه کابل، سوات، کورم او ګومل د اباسین خواته بهیږي. دې جغرافیایي موقعیت پښتنو ته جګړې ورپېښې کړې دي، خو د ګنداره، سندري او اسلامي تمدنونو اغیزې هم له ځان سره راوړي دي. 3مه برخه کې ښاغلی خټک د پښتانه قام په نژادي اړخ باندې بحث کې د پښتنو د اصل اړوند د بني اسرائیلو د تیورۍ ننګونه کوي، یعنی رد کوي. هغه په دې باور دی چې پښتانه د بني اسرائیلو په قطار کې راوستل ناسم کار دی، چې د نژادي اصل دا تیوري د لرغونو روایتونو او د انګریزانو د لیکنو په بنسټ وړاندې شوی او پروموټ شوی ده. مګر د علمي څېړنو په راتلو سره لکه د الفنسټن او ډورن کار د څېړنو له مخې دا تیوري رد شوی. بیا که تاریخ ته مراجعه وکړو وګورو نو پښتو د هندو اروپایي ژبو د ایرانۍ څانګې برخه بلل شوې ده. هغه وایي چې په پخوانیو کتابونو کې لکه د نعمت الله حروي په محزن افغاني کې پښتانه د شفاهي روایتونو په بنسټ بني اسرائیل بلل شوي دي، چې د مثال په توګه د قیس عبدالرشید کیسه یادولی شو. خو دا افسانې دي چې بیلابیلو انګریزانو لکه ویلیام جونز او هنري بیلو هم منلې وي. لیکوال دا تیوري ردوي او وایي پښتانه له آریایي کډوالو راوتلي د سند درې او ګنداره تمدنونو وارثین دي. د نژادي توپیر پر ځای هغه د کلتوري تنوع لکه چترالۍ او کوهستانۍ ژبې ستاینه کوي. ښاغلی خټک وایي چې پښتانه د هند، بنګال او پاکستان نورو سیمو ته کډوال شوي چې په بېلابېلو سلطنتونو کې لکه غوري او مغول امپراتورۍ کې ځانګړی رول لوبولی دی.
څلورمه برخه کې ښاغلی خټک د پښتونخوا په قومي او کلتوري هویت او تاریخي عناصر باندې بحث ته دوام ورکوي او لیکي چې پښتونخوا هغه خاوره ده چې د تمدنونو او تاریخونو د ټکر او یوځای کېدو ژوندي انځورونه پکې خوندي دي. له پیله دا سیمه د مهاجرو، فاتحانو، بېلابېلو قبیلو د تګ راتګ دروازه وه. هر یو له خپل فرهنګ، عقیدې او فکر سره راغی او دې خاورې ته یوه نوې رنګینه بڼه ورکړه. د مثال په توګه که مونږ یادونه کوو ویلی شو چې د هخامنشایانو له سلطنت نیولې تر یوناني، موریا، کوشاني او ساساني واکمنیو پورې دا سیمه د علم، هنر او مذهب د بدلونونو شاهده پاتې شوې. دلته له زرتشت نه تر بودا او له هندویزم نه تر اسلام پورې د عقیدو یو اوږد سفر شوی دی. کله چې د یوناني باختري امپراتورۍ زمانه راغله، پښتونخوا د علم او هنر په مرکز بدله شوه. وروسته د کوشانیانو په دوره کې دلته د ګندهارا تمدن راوټوکېده، هغه تمدن چې د بودا د مجسمو، معبدونو او فکري سکون له لارې نړۍ ته د سولې پیغام ورکړ. بیا د ساسانیانو، سپینوهانو او نورو یرغلګرو دورې راغلي چې د هر یو د دې خاورې په تاریخ کې یو نوی څپر کې ور اضافه کړه او بالاخره د اسلام سپېڅلې رڼا په دې خاوره خپره شوه، هغه رڼا چې د نوي فکر، یووالي او تمدن د پیل نښه بلل کېږي. له محمود غزنوي نه تر شیرشاه سوري پورې افغانانو نه یوازې په هند حکومت وکړ بلکې د اسلامي او پښتني تمدن بنسټونه یې ټینګ کړل. خو داخلي اختلافات او قبیلوي نفاق د دوی د زوال تر ټولو لوی لامل شو. پښتونخوا د تمدنونو د یوځای کېدو، د ادیانو د بدلون او د فرهنګي برخې پخېدو هغه سیمه ده چې د هرې نوې دورې له توپانه تېره شوې خو خپل هویت نه دی بایللی بلکې لا یې پیاوړی کړی دی، ځکه دا خاوره د تاریخ زړه دی او د پښتنو د ویاړ او وقار سمبول ګڼل کېږي. پښتون قام د هند په فتحو کې برخه واخیسته او د لودیانو او سوریانو په څیر پاچاهۍ تاسیس کړې. که وګورو نو د مغولو پر وړاندې د پښتنو مقاومت لکه د پیر روښان او خوشحال خان خوځښتونه د پښتون ملي هویت د ساتلو هڅې وې. پنځمه برخه کې لیکوال په پښتنه سیمه برتانوي دورې حکومت ته ورګرځي او د دغې وحشي دورې په بېلابېلو اړخونو او پښتانه قام ته په میراث پاتې سرخوږي باندې غږیږي. د دې برخې په اوږدو کې لیکوال د افغان واکمنو لکه میرویس نیکه چې په 1909 کال کې د هوتکی دولت بنسټ کې خود او همداشان د احمد شاه درانی چې په 1940 کې د افغانستان پاچاهي رامنځته کړه چې دا د یو خپلواک دولت بنسټ ګڼل کېږي تشریح کوي. د درانی واکمنۍ له زوال وروسته د انګریزانو او روسانو سیالۍ افغانستان د دوو استعماري ځواکونو ترمنځ بند کړ. انګریزانو په 1838 کې او 1890 او بیا وروسته کلونو کې پر افغانستان یرغلونه وکړل او په ډېر هنر په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو ولکه ټینګه کړه. په 1893 کال کې ډیورن کرښې افغان خاوره په دوو برخو وویشله چې په نتیجه کې پښتانه په دریو برخو یا دریو اداري برخو باندې وویشل شول. لره او بره پښتونخوا او په منځ کې فاټا د بفر زون یا حایل سیمې په توګه پرېښوده. ښاغلی خټک زیاتوي چې په پښتنه ټولنه کې د جرګې، ملکانو او خانانو سیستم د استعماري واکمنۍ وسیله وګرځید، خو جرګه د شخړو د حل د بدیل سیستم په توګه ژوندی پاتې شوه. پښتونولي د پښتنو ټولنیز قانون دی چې ارزښتونه لکه ننګ، میلمستیا، ننواتې او بدل پکې مهم رول لري. د دې نظام اقتصادي بنسټ د ځمکې ګډ ملکیت و چې د قبیلوي یووالي اړخ ته زور ورکاوه. پښتونولي که څه هم له اسلام سره ګډه شوې خو له بنسټه یو سیکولر ټولنیز نظام دی او د شریعت او رواج ترمنځ په ټکر کې رواج ته لومړیتوب ورکول کېږي. د مؤثر دولت او ادارو له راپیدا کېدو سره د پښتونولۍ اغېز کم شوی خو لا هم د پښتنو د هویت او کلتوري ژوند یوه بنسټیزه برخه بلل کېږي. ځینې مفاد پرست اشخاص د دین او رواج په نوم د نوښتونو او پرمختګ مخه نیسي، خو پښتونولي د زمانې له بدلون سره د بقا هڅه کوي. د خدایي خدمتګارانو غورځنګ چې خان عبدالغفار خان پاچا خاني مشري کوله په پښتنو کې د ملي شعور د بیدارۍ لپاره هڅه وکړه، خو د پاکستان د جوړېدو سره
پښتونخوا د یو نوي هیواد برخه شوه. د پاکستان په دوره کې پښتونخوا د اداري ویش، اقتصادي نابرابرۍ او سیاسي تړلتیا سره مخ شوه. د افغانستان په جګړو کې د پښتونخوا ښکېلتیا او د قبایلي سیمو فاټا د انضمام په څیر پیښو دا سیمه لا ډېره وځپله. د دې کتاب په شپږمه برخه کې ښاغلی خټک د معاصر پښتون ملیت د ارتقا په اړه لیکي چې د پښتنو د ملي شعور او دولت سازۍ بهیر له جغرافیایي، سیاسي او ټولنیزو خنډونو سره مالو. د غرنیو سیمو تجزیې، د یرغلګرو تګلارو، د قبایلي ویشنو له امله پښتانه د یو واحد ملت په توګه پاتې نشول. د انګریزي استعمار راتګ او د ډیورنډ کرښې له لارې د پښتون وطن مصنوعي ویش د دې ستونزې تر ټولو لوی فکټور شو. انګریزانو د خپلو سټراټیژیکو موخو لپاره په خیبر پښتونخوا کې محدود پرمختیایي کارونه وکړل، خو پښتانه د سیاسي خپلواکۍ له حقه بې برخې کړل. د وچو لارو د بندېدو او د شوروي اتحاد د اوسپنې پردې د راپورته کېدو وروسته پښتانه له اقتصادي او کلتوري محورونو جلا او د پیژندګلوۍ له بحران سره مخ شول. شلمه پیړۍ کې خان عبدالغفار خان او ځینو نورو ملتپالو ډېرې هلې ځلې وکړې او د خدای خدمتګار غورځنګ یې رامنځته کړ چې د تعلیم، اصلاح او خپلواکۍ لپاره ولسي شعور راویښ کړ. دغه غورځنګ د باچا خان په مشرۍ د انګریز استعماري نظام په ضد سوله ییزه مبارزه وکړه او پښتنو ته د ملي وحدت او هویت احساس وباخه. که څه هم د دې غورځنګ مشرتابه هغه وخت د نړیوال سیاست پیچلتیاوې درک نه کړې، خو د پښتنو په تاریخ کې د ملي بیدارۍ بنسټ کېښود او د یو مؤثر ملت د راټوکېدو دروازه پرانیسته. په پایله کې دا کتاب په تاریخي تناظر کې د پښتونخوا د راتلونکي لپاره د ستونزو او امکاناتو تحلیل وړاندې کوي. لیکوال باور لري چې پښتونخوا کولی شي د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګرۍ دروازه شي، خو دا به یوازې هغه وخت ممکن وي چې په سیمه کې سیاسي ثبات، اقتصادي فرصتونه او د ټولنیز انصاف فضا رامنځته شي. همداشان هغه د پښتو ادبیاتو، موسیقۍ، راډیو او هنري ودې ستاینه کوي او وایي چې د جګړو، مهاجرت او بې ثباتۍ سره سره د پښتنو فرهنګي هویت ژوندی پاتې شوی دی. په پای کې افراسیاب خټک د تاریخ د مطالعې ارزښت اشاره کوي او وایي تاریخ باید تیر ته د ورستنېدو لپاره نه بلکې د راتلونکي د جوړولو لپاره ولولو. د پښتنو مبارزه د ازادۍ، عدالت او وقار د ساتنې یوه اوږده کیسه ده چې هر لوستی پښتون باید پر دې کیسه خبر اوسي. همداشان ښاغلی خټک د سیمې د اقتصادي پرمختګ، د قبایلي سیمو د انضمام او په دې ټوله خطه په ځانګړې توګه په پښتون بیلټ کې د سولې او همکارۍ په اړتیا ټینګار کوي. پښتونخوا د نړیوالې سوداګرۍ او د مرکزي اسیا سره د اړیکو په برخه کې ډېر ستر ارزښت او موقعیت لري، خو د امنیت او ثبات تضمین یې اړین دی. د پښتونولۍ د ارزښتونو ساتنه په ځانګړې توګه د نړیوال کېدو په دې چټکه دوره کې د پښتنو د هویت ساتنه ډېره کلیدي اړتیا او موضوع ده. وروستۍ خبره ده چې پښتونخوا تاریخي کړوړه د تاریخ، سیاست او هویت یو فکری تسلسل دی، یو داسې اثر چې د پښتنو د ماضي، حال او راتلونکي ترمنځ فکری پل جوړوي. دا کتاب موږ ته یادونه کوي چې د تاریخ یاد ساتل یوازې د ویاړ لپاره نه بلکې د زده کړې او په راتلونکي کې د سم لوري ټاکلو لپاره ډېر اړین دی. دا د دې اونۍ د کتاب لنډیز. هیله من یم تاسو ته به مې د پښتونخوا تاریخي کړوړه کتاب په ښه شکل در پیژندلی او خلاصه کړی اوسي. د بل ښه کتاب د لنډیز او خلاصې راوړلو مو په لوی سختن تعالی سپارم. په راتلونکي ویډیو کې به بیا سره ګورو. د الله په امان.